ما پشمری تپرا پاسوی مرجانی روجا پنسم موری سبا تقدر دانی روجا پنسم موری سبا تقدر دانی قصا کوم د یو ماشوم زپدا شان کارچش ولا مشت رمضان وکړي مولیانو تراویح د ماسختن سبا پنسی روجا هر تن په یو کور کې ستوګن خزه خاوند الله ورکړی خپل فرزند دغه ماشوم شو خپلې مور ته ورګویان روجا پنیسم د رمضان په وړه ژبه مور ته وایي پښمني تا ما پاپ سوی سحر وختي تا مورې د خدای د پاره ما چې نه پلې هېر که هېر دې کړم جړم به ډېر ورته مور وویلې زما نظمې زویا ګرمې ډېره ده ورځ د لویا یوه روجا بل خوا ګرمي د ډېره سخته واړه نه پاسي سحر د وخته خزه خاوند پښمنې وکړه پارام ماشوم زولی پرېښود طعام سحر چې پاسېد ماشوم وایي مور جانې تا پاتې کړمه زه قدردانې ما پشمری تپرا پاسوی مرجانی روجا پنسم تاسو یوازې پښمنې وکړو زمانه خفا یم زه مورې بېشانه اوس د سحر خوراک د زړه مې کله کېږي خوراک باندې مې سترګې شرمېږي یوه نوړۍ به زه وانخلم طعامه که ویشم صبر زه تر ماښامه زه په نهاره د روجا راټینګومه په هېڅ حال به یې نه ماتومه مور ورته وایي زویا واوره زما عرض روجا نه ده او پتا فرض ته ولې ځان عذابوې د سترګو توره قربان شم درنه د زړه ټکوره که ماشومانو فرض نه دی رمضان الله ویلی دی په دا شان ماشوم بچی ورکړلو مور ته دا جواب معلوم دی درته د دې ثواب د نازل شوی په دې میاشت کې په قرآن وښکلی نبي سلطان ما پشمری تپرا پاسوی مرجانی روجا پنسم موری سبا تقدر دانی روجا پنسم موری سبا تقدر دانی د رمضان برکې وای رب کریم زور پکړم اجر عظیم مورې د میاشت کې ګناهونه معاف کېږي په فرضو باندې نفل بدلېږي پکې یو شپه په شپې قدر رانومیږي د ټول کال ثواب پرې ملاویږي ماشوم بچی مرکار ته وکړه دا خبره روجا پنسم زه په نهره ورته زاري منت کوي مورې لګیا ته ماشوم نه مني دی وینا ته مورې محکم مې د روجې کړی د نیت
د چانمنی زری منت پما ذکر کی پما شند تند زور شو روان هغدم د کټ بلور شو کټ کی پریوتو بدما بے محالا خبر یشولا مرد احوالا ورپسی مور یسان ولی راغ لخوالا پتا سو شو دزلا ملالا وپشمنی تپرا پاسدی مرجانی